افغانستان ته د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سفر او ورسره د تورخم پولې پرانیستل دا د دواړو هیوادونو د تجارت لپاره، د ولسي تګ و راتګ لپاره، د سیاسي روابطو لپاره او امنیت لپاره ډیر غوره اقدام دی. پکار دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ و راتګ او سیاسي اړیکې جاري وساتل شي، ځکه که له یوې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت موضوع ده، له بلې خوا دلته په پاکستان کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او د دوی له ژوند پورې تړل شوي موضوعات دا د دواړو هیوادونو سره تړل شوي دي. نو څنګه چې د پاکستان ځانګړي استازي کابل ته په خپله دوره کې له سیاسي چارواکو سره، مثلا وزیر خارجه سره، امیر خان متقي سره، داسې نورو چارواکو سره لیدل کاتل شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې د دواړو هیوادونو د دغو چارواکو ترمنځ به په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په موضوعاتو هم خبرې شوي وي. په افغانستان ته د خپل سفر څخه وړاندې محمد صادق خان په پاکستان کې د UNHCR له چارواکو سره هم لیدل کړي وو او کېدای شي چې په هغو موضوعاتو کې، بلکې طبیعي ده چې په افغان مهاجرینو باندې خبرې شوي دي. او له هغې څخه وړاندې کابل ته د افغانستان سفیر له اسلام آباد څخه خپل سفر کړی وو او دغه درې چې کوم ملاقاتونه دي یا سفرونه دي دا افغان مهاجرینو پورې هم تړل شوي دي، که هغه په اسلام آباد کې د UNHCR د چارواکو له محمد صادق خان سره لیدل دي، که هغه له اسلام آباد څخه د افغانستان د سفیر کابل ته تګ دی، او که هغه اوس له پاکستان څخه د محمد صادق خان کابل ته سفر دی. دا درې واړه چې کوم دي د افغان مهاجرینو پورې تړل شوي موضوعات دي. کوشش باید وشي چې د دواړو هیوادونو اړیکې چې کوم دي هغه خرابې نشي، ځکه که څومره چې دغه اړیکې مضبوطې وي دغونه به د دواړو هیوادونو ولسونه چې کوم دی هغه سره خوشحاله وي او د دوی په منځ کې چې کوم تګ و راتګ دی یا که تجارت دی هغه به نور هم پیاوړی او مضبوط وي. مننه.